بیا د مدینې کوڅې بیا د مدینې کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلې نصیحتو خپرونې ته په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او پوره ګټه ځینې واخلئ. بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان ګرځي اصحابان پکې نشته قریشي جانان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو 50 نصیحت دا دی: که تاسو غواړئ چې قرضونه ادا شي او ستاسو په رزق کې الله رب العزت فراخوالی راولي، نو تاسو دا دعا لولئ. هغه دعا اوس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما ته راغی او ویلې چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یوه دعا اورېدلې ده چې رسول اکرم ما ته راښودلې ده. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي ما ویلې چې زما پلاره هغه کومه دعا ده؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل دا دعا عیسی علیه الصلاة والسلام خپلو ملګرو ته ورښولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا په اړه ویلي که په تاسو کې پر چا د غره په اندازه باندې پور وي او الله رب العزت ته دا دعا وکړي، نو الله رب العزت به قرض ادا کړي. او هغه دعا دا ده: اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمنی فارحمنی برحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک. ای الله، ای د غمونو لرې کوونکیه، ای د مجبورو دعا قبلوونکیه، ای د دنیا او د آخرت رحمان و رحیمه، پر ما رحم وکړې. ته رحمت کوونکی یې، پر ما داسې رحم وکړې چې د نورو له رحمته مې بې پروا کړې. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې ما به تل د الله رب العزت په دربار کې دا دعا کوله، نو الله رب العزت ما ته داسې ګټه راورسوله چې الله رب العزت زما ټول قرضونه ادا کړل. مخکې د قرض ادا کولو لپاره ما تاسو ته نورې دعاګانې درښولې وې، نو که تاسو هغه کولی شئ او که دا کولی شئ چې ډیر په اخلاص او په صداقت سره دا دعا وکړئ، انشاء الله رب العزت به د تکلیفونو او د قرضونو نه تاسو خلاص کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 52 نصیحت هغه دا دی چې تاسو په ښو کارونو باندې مصرف کوئ، یعنی هغه دنیا چې الله رب العزت تاسو ته درکړي، هغه مال چې الله رب العزت تاسو ته درکړی، کوشش کوئ چې هغه په ښو کارونو باندې مصرف کړئ. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی راغی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. رسول الله ته ویلي یا رسول الله د اسلام تر ټولو غوره عمل کوم یو دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلي چې ته خوراک ورکړې، یعنی وږو ته خوراک ورکړې، او همدارنګه ته سلام واچوې په هغه چا باندې چې ته یې پیژنې او نه پیژنې. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې پر خلکو سهار کیږي نو دوی ملائکې راښکته شي په هغو کې یوه وایي اللهم اعط منفقا خلفا ای الله ته نفقه کوونکو ته یعنې هغه څوک چې د ستا په لاره کې د خپل مال مصرف کوي ته بدله ورکړي او دویمه ملکه وایي اللهم اعط ممسکا تلفا ای الله د خیرات نه کوونکو مال ضایع کړي. صحیح حدیث دی د بخاري د مسلم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سهار شي نو دوی ملایکې راښکته کیږي. یوه ملکه پکې وایي الله هغه څوک چې د ستا په لاره کې د خپل مال مصرف کوي نو هغو ته ته نیکه بدله ورکړي. او بله ملکه وایي ای الله هغه څوک چې د ستا په لاره کې مال نه مصرفوي خیرات نه کوي ته د هغو مال ضایع او تباه کړي. نو که غواړئ چې په مال کې برکت وي، که غواړئ چې په خپل مال او جایداد باندې تاسو خوشحاله ژوند تیر کړئ نو د خپل مال د الله په لاره کې مصرف کړئ لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کوي موږ ته چې تاسو د الله په لاره کې مصرف کوئ. کوشش کوئ چې د خپل مال په هغو لارو کې ولګوئ چې هغه نه د دین او د اسلام استفاده کیږي، نه په هغو لارو کې چې په هغو کې د منکراتو او د فجایعو لاره خلکو ته خلاصي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 53 نصیحت هغه دا دی چې سهار او ماښام او د کور نه د وتلو په وخت کې تاسو دا دعا لولئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ابابکر صدیق ویل چې د الله رسوله ما ته داسې دعا راوښیه چې زه یې سهار او ماښام وایم. رسول الله ورته وفرمیل چې دا دعا وایه اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. رواه أبو داود وترمذي. ای الله ای د ځمکې او د آسمانونو پیدا کوونکیه، ای په غیبو او په ښکارو پوهېدونکیه، ای هغه ربه چې ته د هر شي رب او مالک یې. زه شاهدي ورکوم چې له تا پرته بل معبود نشته. زه د خپل نفس، شیطان او د شرکه په تا باندې پناه غواړم. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دا ورښوده چې ته سهار او ماښام او کله چې ته د کور راوځې دغه دعا لوله، الله رب العزت به تا په خپل حفظ و امان کې ساتي. همدارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې له کوره ووځي او دا دعا وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، د الله په نوم سره ما پر هغه باور وکړه هیڅ طاقت او قوت نشته مګر له الله سره. هغه ته ویل کیږي چې تا هدایت ترلاسه که، تا ته کفایت وشه، ته وژغورل شوې او داسې سړی له شیطانه لرې اوسیږي. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي خپل امت او مسلمانانو ته. که موږ دا په خلاصو غوږونو باندې واورو او په خپل ژوند کې دا عملي کړو انشاءالله چې د دنیا او د آخرت ژوند به زموږ ښایسته وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 54 نصیحت هغه دا دی چې تاسو د مسئولیت غوښتنه مه کوئ. که تاسو ته څه مسئولیت در وسپارل شي بیا به د هغې په ادا کولو کې تاسو پاتې راشئ او الله رب العزت به بیا ستاسو نه پوښتنه کوي. حضرت ابو سعید عبدالرحمن بن سموره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته وویلې ای سموره د مسئولیت سوال مه کوه، که له غوښتنې پرته یې مسئولیت درته وسپارل شي نو ستا مسئولیت دی، او کله چې پر کومه خبره قسم وکړې خو د هغې مخالفه خبره درته ښکاره شي نو په ښه خبره عمل وکړه او د قسم کفاره ادا کړه. د مسئولیت سوال مه کوه، او که بې د سواله تا ته څه در وسپارل شول کوشش کوه چې هغه په سمه توګه سرته ورسوي، او که تا قسم وخوړه د ښه کار د ادا کولو نه نو ته د قسم کفاره ورکړه او هغه ښه کار ادا کړه.
ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو کار وسپاره یعنی ما ته مسؤلیت راکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په اوږو باندې لاس کیښود او دا یې راته ویلې یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانة وانها یوم القیامة خزی وندامة الا من اخذ ما بحقها واوفى الذي علیه فیها. ای ابو ذره ته کمزوری او دا امانت دی، د قیامت په ورځ به رسوایي او پښیماني وي، خو نه د هغه چا لپاره چې په حق سره یې واخلي او د دې امانت مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي. نن ورځ هغه کسان چې د قدرت واګې د هغو په لاس کې دي، د یو واړه نه واخله تر رئیس جمهوره پورې دوی به الله ته څه ځواب وایي؟ دوی خپل وطن سره څه وکړل؟ دوی خپل دین سره څه وکړل؟ دوی اسلام سره څه وکړل؟ او دوی د خپل مظلوم ملت سره څه وکړل؟ د دې مسؤلیت پوښتنه به الله رب العزت د دوی نه کوي. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خلیفة الا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاری. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت چې هر نبی را لیږلی او هر څوک یې خلیفه کړی دی هغه ته یې دوه راز ساتونکي ورکړي دي. یو یې د نیکي حکم ورته کوي او هغه ته یې هڅوي، یو یې د نیکي حکم کوي ورته او ښو ته یې هڅوي، او بل د شر حکم ورته کوي او بدو ته یې هڅوي، او معصوم هغه دی چې الله رب العزت یې وساتي. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله ویل کله چې الله رب العزت له حاکم او پادشاه سره د ښو اراده وکړي نو هغه ته ښه وزیر ورکوي. کله چې د دینه کومه مسئله هیره شي نو وزیر یې ور یادوي، او کله چې د دې یاد وي نو هغه ورسره مرسته کوي. خو کله چې الله رب العزت له حاکم سره د بدو اراده وکړي نو هغه ته بد وزیر ورکوي. که دی خطا وځي نو وزیر یې نه ور یادوي، او که د ده یاد وي نو وزیر ورسره مرسته نه کوي. نن ورځ تاسې د دنیا نظام وګورئ او د دنیا حکام وګورئ او د دوی وزیران وګورئ. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا تاسو ته در یادیږي چې د دې ټولو پادشاهانو الله رب العزت د بدو او د هلاکت اراده کړې، هم خپله فاسد او هم د دوی وزیران فاسد، او ټول خلک یې په عذاب او په دردو او په غم کې اخته کړي دي. نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د مسؤلیت غوښتنه مه کوئ چې زه یا وزیر شم یا زه پادشاه شم یا زه په یو ځای کې رئیس مقرر شم، ځکه د هغې د عهدې نه تاسو نشئ وتلی. دا یو امانت دی، دا بیا رسوایي ده په آخرت کې. خو که کم مسؤلیت بغیر د ستاسو د غوښتلو نه تاسو ته سپارل کیږي نو ډیر کوشش کوئ چې د هغه مسؤلیت نه په سمې طریقې سره تاسو خپل غاړه وباسئ. نن تاسو اداري فساد په دې ټولنه او په دې وطن کې وګورئ چې څه حالت ته رسېدلی. ډېر رئیسان داسې هم دي چې تاسو یې پیژنئ او زه هم پیژنم چې نه د هغه تجارت شته او نه د هغه دومره جائداد شته، خو د هغه مصارفو او د هغه کورونو ته چې وګورئ تاسې به هم حیران شئ چې دا پیسې دې د کم ځای کړې. آیا دا په سود، په رشوت او په حرامو لاس ته یې نه دي راوړي؟ الله ته به ځواب نه ورکوي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 55 نصیحت او آخري نصیحت هغه دا دی چې تاسو د خپلو کورونو نه مسجدونه جوړ کړئ، یعنی د لمانځه لپاره په خپل کورونو کې ځانګړی ځای جوړ کړئ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړه چې په خپلو کورونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه وټاکو، او بل یې دا راته وویل چې هغه ځایونه تاسو پاک وساتئ. نو که زموږ خویندې په خپلو کورونو کې مونځ کوي، په خپل کوټه کې مونځ کوي، باید د خپل مانځه لپاره ځانګړی ځای وټاکي. او د رسول الله وینا هم ده چې تاسو د خپلو کورونو نه هدیرې او مقبرې مو جوړوئ، لکه څنګه چې هلته منځونه نه کیږي ستاسو په کورونو کې هم نه کیږي. بهتره خبر دا ده چې زموږ ورونه سنت او نوافل ټول په کور کې وکړي او د فرض ادا کولو لپاره جومات ته لاړ شي. نور به مو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته بیا حضرت عمر تو رپلاس کی قهر دلی دی، حضرت عثمان دا بلتان لمبوس مزلی دی،
حضرت عثمان دا بلتانا لبوس وزلی دی غم شو په حجاز باندې غم شو په حجاز باندې اور شو ورته تور جهان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. نو زه غواړم چې د نصیحتونو دا ډالۍ په هغه نصیحت پای ته ورسوم چې ابراهیم علیه السلام د محمد رسول الله امت ته کړی. حضرت عبدالله ابن مسعود د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د معراج په شپه ما له حضرت ابراهیم علیه السلام سره ولیدل او ابراهیم علیه السلام ما ته ویلي ای محمده پر خپل امت دې زما سلام ووایه یا محمد اقرأ امتک منی السلام. ای محمده پر خپل امت دې زما سلام ووایه او هغوی ته ووایه چې جنت پاکه خاوره او خوږې اوبه لري او په هغه کې سپیره میدانونه شته او د هغو ونې دا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او په یو بل روایت کې دا زیادت هم شوه چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نو که غواړئ چې جنت کې ځان لپاره ونې شنې کړئ نو د ابراهیم علیه السلام دا نصیحت ومنئ الله رب العزت به تاسو ته هلته ونې شنې کړي. او څه نصیحتونه نور دا دي چې څومره ممکنه وي په ورځ کې د قرآن کریم تلاوت کوئ او په محمد رسول الله باندې درود وایئ. همدارنګه د 5 وخته لمنځونو د تهجد او د څاښت پابندي کوئ که څه هم 2 رکعته وي الله به عزت درکوي. او په تاسو باندې چې کوم زکات فرض دی هغه ادا کوئ. هره ورځ خیرات کوئ که څه هم لږ وي. نو که ستاسو د وسه پوره نه وي ښې خبرې کوئ. ښې خبرې په دین کې خیرات دی. د رمضان المبارک روژه نیسئ او په هره میاشت کې د 3 روژو نیولو خپل عادت جوړ کړئ. یعنې په هره میاشت کې 3 روژې نیسئ. آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله در سره مینه وکړي؟ له خپل ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه له اهل بیت سره مینه وکړئ او له مور و پلار سره ښه چلند وکړئ. یعنې که تاسو خپل مور و پلار سره ښه چلند کوئ الله به هم تا سره مینه کوي او رسول الله به هم تا سره مینه کوي. همدارنګه که تاسو غواړئ چې داسو حالت ته ورسیږئ چې کله هم الله په یا رب سره دربولئ نو الله به ځواب درکړي چې زما بنده زه حاضر یم غوښتنه کوه. هغه به تا ته الله درکوي. نو هغه دا دی چې حلال رزق وخورئ. ستاسو دعا به قبوله شي. له خلکو سره ښه چلند او نیک اخلاق کوئ. آیا تاسو دا نه خوښوئ چې دعا مو قبوله شي او خپل زړه پاک کړئ او لا اله الا الله ډیر ووایئ؟ د ځان او ټولو مؤمنانو لپاره له ګناهونو استغفار وغواړئ او د الله رب العزت له ذکره مه بېغمه کیږئ. آیا تاسو نه غواړئ چې د الله ستاینه وکړئ شکر ادا کړئ او هغه ته نږدې شئ داسې چې کله بنده الحمدلله وایي نو الله وایي زما بنده زما ستاینه وکړه زما یې شکر ادا که. د دې لپاره الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفی تاسو ډیر وایئ چې د الله ستاینه هم کړئ د الله شکر هم ادا کړئ او الله ته تاسو نږدې کیږئ او الله هم دا وایي چې زما بنده زما ستاینه وکړه. آیا تاسو نه غواړئ چې شاکرین شئ او الله رب العزت مو صالحان وګرځوي؟ د دې لپاره پر تاسو دا 2 آیتونه لازم دي. دا وایئ چې ربي اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربي اوزعني ان اشکر نعمتك التي علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. که تاسو غواړئ چې د الله رب العزت شاکرین بندگان درنه جوړ شي او الله رب العزت تاسې خپل صالح بندگان وګرځوي نو دا 2 آیتونه وایئ. آیا تاسو دا نه خوښوئ
چې زه تاسو ته داسې شی در وښیم چې ستاسو دیني او دنیوي چارو ته شامل وي، نو څومره چې ممکنه وي د الله رب العزت په دې امر باندې عمل وکړئ. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، الله ته رکوع کوئ، الله ته سجدې کوئ، د خپل رب عبادت کوئ، خیر کارونه کوئ، الله رب العزت به تاسو کامیاب کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، دا و د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه نصیحتونه چې په څو خپرونو کې ما تاسو ته وړاندې کړل. د الله رب العزت نه توفیق غواړو چې الله موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ویناوې په خلاصو غوږونو باندې واورو او د رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره په هغه باندې د عمل کولو توفیق غواړم. نو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. کیږي به ژړا د حسنینو آسمانونو ته، ور بکړي لړزا د عرش محزونو برجونو ته. کیږي به ژړا د حسنینو آسمانونو ته، راغی پر صدیق باندې، راغی پر صدیق باندې، راغی پر صدیق باندې، صدویر قاری اسمان ګرځي صحابه پکې، نشته قریشي جانان بیا د مدینې کوڅې، بیا د مدینې کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي